او داسې خاندې مړه مبارک سینه ډېر ښکلی خو لکه ما ته وګوري لکه ده به په څه مسله وي ادې بېله به ده دا سوچ کړی چې ما سره ملنګ نشته ځکه دروغ ځان یوازې نه کېناستو اساس څه نوم دی جواد ملنګ هغه د ملنګان ټول راغونډ شي عرفان ملنګ خیال لري ملنګ دلته راټول شوي نو تاسو خیال ملنګ جانور خیال ملنګ خیال ملنګ دغه شو خیال او ملنګان او بس خیالونه دي ملنګان مدام دغه متوزګر دا خاطر دته پکې دې سره دغه وکې نو ما د او بېننګه یاره زه په مخه دې ښه مال کوئ چې مرغلرې نه شي ګران مال کوئ چې پلیز حساب زه هغه ته ګورم نو بل ویم که اوس دغې خوند ته ورک کړو بل وایه بل او ته وبه څه وایي بل ویم وایه نو مه ګوره مړه داسې ایسته هغه دې ته ګوره ته ته مه ګوره ته سترګې پټې کړه که نه مړه دا به مخه کښ اما یعنې دغه ته واچي څو دقیقې ته ده دغه ویم که بل هر یو چې به غوجې سکارو ګاډو دا وایم چې ما سره بین ناست ما ته ګوره خیر دی نه نو اوس دغه ویم که بل ویم دغه کې خو دغه حلل واچوه بل ووایه هغه یې ووایه بر به ګرځېده صحیح ده وایي نه دې ونه کو اوس دې شعر وایي مونږ پته مې وي هغه دې باندې چلو نه هنګ شه نو نه مخکې ته نو پتا ورته خبر شوې نه ته وایه ته اول وایه ته خفه یې خو دغه ولې ته راځه که راځه که نه ورته راځه که نه ولې ځای پکې هلکه څه وایه خفه خو نه شو که نه نه زه وایم چې روزه نه تا خو ماشاءالله خپل دغه ډته شو مونږ کړې مخکې ساتي ته په ولې خفه کېږې هو ارشاد اره ته زما دغه راوړه که نه موبایل ارشاد څنګه شعرونه ووایه ته ووایه ته نه زه راوړم راشه هسې کښېنه راځه راشه شیدې ته بیا وروسته مونږ ته خپل ړاڅې تشکېده ارشاد ارشاد ستا نه ورو مخکې که نه مونږ خو زه به ته دغه څه ووایم زه انتخاب څه به ووایم انتخاب سدروګله وایي چې په هغه ورځ چې تا د غنو نه څادر خلاصوو ته څه خبرې ما د څومره مودې ور خلاصوو ستا هر الزام ته مې خندلي دي زغملی مې دی که تا به شر جوړوو ما در سره شر خلاصوو زه د هغه سړي د سترګو نه لوېدلی یم چې د چا لارو ته مې ټول عمر نظر خلاصوو یوه مرغۍ د ښکاري دام کې داسې ډېره وه چې کله یې سر کله یې خپې کله وزر خلاصوو او که تا او زړه ورته نیولی د الفت په خاطر سدرو هغه هم د ستم هر یو هنر خلاصو ډېر ته وایه ارشاد جاوید ملنګ چا دي چې کوم وړي زراعت تاسو بل څوک څه وایي زه ذکر رحمان علی زما خیال دی یاره مرمه اجازت را زما خیال د یاره مرمه اجازت را او په جولۍ کې د سرک دمه اجازت را او زمونږ خسر زړګی ډک دی کلیواله ته لا وایې درنه زما اجازت را زمونږ خسر زړګی ډک دی کلیواله ته لا وایې درنه زما اجازت را مورکۍ به انتظار کړي نیمه شپه ده زه به لاړ شم د یار غمه اجازت را مورکۍ به انتظار کړي زه به لاړ شم زه به لاړ شم د یار غمه اجازت را او ویلوم د نن همدمه اجازت را ویلوم د نن همدمه اجازت را د یار غمه محترمه اجازت را او زړه مې داسې راته وایي یا نورخیاله چې د زخرو ګولې خورم اجازت را ډېره مننه ارشاد که زندگی دومره بدرنګه نه وې په ما به لویه دنیا تنګه نه وې او ما به د چا سترګو ته ژوند تېروو جانانه ته که مې تر څنګه نه وې ژوند او حالاتو به وجلی وې خو حوصله مې چېرته دنګه نه وې مین به داسې خواروزار ولي وې چې دا بعضې غنمرنګه نه وې او په کار د مینه سریام دې وشي خو چې نفرت جاوید ملنګه نه وې ډېر ښه ډېر یو شعر وایي احساس مې را ژوندی شي د ارمان کله ناکله چې ووینم په دې سترګو جانان کله ناکله د ګل نه خو ښایسته یې چې سپرلي په چمن ناشي زه ښکل کړم ستا په مینه بیا ګلان کله ناکله ډېر ښه دی یاره خیاله ډېر ښایسته او ستاسو نه چې
یاره زه به څه ووایم خو زه به د خاکسار صاحب یو قطعه راته ارشاد خاکسار صاحب وایي چې یو دوه نړۍ ډېر سړي ورپسې ګرځي او جانان دومره ښایسته دی چې زړګي ورپسې ګرځي موږ هم حسن پرست یو خو په خپله دایره کې خو دا بعضې خو قسم دی چې بیخي ورپسې ګرځي ډېر ښه دی زه به درته دلاور منصور صاحب شعرونه هم ووایم یو ګل مې د ارمان د ککرو په ډیري کېښود او بیا مې ورته ولیکل له پاسه چې دا ته او یو غر مې د غرور او تکبر د لاوې وښکو او بیا مې ورته ولیکل پنځه توري جانانه تاسو ووایه بس دا چې د لاسو نښې د لالي خرڅوي چې لیونی د لاس بنګړي خرڅوي د ځینې خلکو د پیغور د لاسه راله د پوزې میخکي خرڅوي غربت تنګ کړی کله ځانه تنګ دی ملنګ وي غربت تنګ کړی کله ځانه تنګ دی دا سړی ولې زندګي خرڅوي او خپل ارمانونه یې په لاس لیکلي یو څوک په ښار کې سپیلني خرڅوي خپل ارمانونه یې په لاس لیکلي یو څوک په ښار کې سپیلني خرڅوي خدای نامې نه د قربان او لوګې خیال به تر څو د غره لرګي خرڅوي ډېر خیال خیال صاحب عزیز الرحمن عاجز صاحب وایي نږدې راته ولاړ دی هر الزام لکه د کونډې تیریږي مې د ژوند هر ماښام لکه د کونډې او لاليه خفه نه شي زه په کړس خندلی نه شم لاليه خفه نه شي زه په کړس خندلی نه شم او په ما باندې نظر دی د ټول قام لکه د کونډې ناتکۍ والۍ پیزوان عامل مې د تنور ته غورځولي د حسن نه مې اخلم انتقام لکه د کونډې او زما د راتلو څوک دی او د چا لارو ته ګورم په پورې ورسلګۍ وهم مدام لکه د کونډې او عجز یمه د خپلې زندګۍ په هر پړاو کومه د هر چا سره ناکام لکه د کونډې زه به درته دغه وویمه د شاکر الله شاکر صاحب دا مشهور دی یو څو شعرونه به درته ووایم د دې کلی دی چې دا جام په دې کمزر په باندې زیات دی مسلمانه دا جام په دې کمزر په باندې زیات دی مسلمانه لږ دې خوا نظر وکړه بیخي قات دی مسلمانه دا جام په دې کمزر په باندې زیات دی مسلمانه او لږ دې خوا نظر وکړه بیخي قات دی مسلمانه او سقطر له خو نظم سرید کې دی رڼا کړی سقطر له خو نظم سلید کې دی رڼا کړی او نیټه د یو کس ملاقات دی مسلمانه او کنډول دی د ژوندون په تناسب د وینې ډک دی کنډول دی د ژوندون په تناسب د وینې ډک دی او که زړه یادې نو زړه خو پخوا مات دی مسلمانه ډېره ښه دی چې ماشومانو د بازار لارې څارلې یو یتیم پکې د پلار لارې څارلې او پوهېدمه چې ته نه راځې لاليه خو بس هسې مې د ښار لارې څارلې پوهېدمه چې ته نه راځې لاليه خو بس هسې مې د ښار لارې څارلې او انتظار مې عادت شوی و سړیه ما اتوار نه تر اتوار لارې څارلې او وخت بدل و زمانه هغسې نه وه یو بیمار د خپل بیمار لارې څارلې او د خپل ستړي ژوند کیسې به ورته وکړم ما په دغه انتظار لارې څارلې او زمونږ کلي ته څلور لارې دی اورې ګیر چاپېره مې د یار لارې څارلې او عجیبه د خلکو یار ته انتظار و ملنګه عجیبه د خلکو یار ته انتظار و خیاله ما به د ریوار لارې څارلې ډېره مننه وایي په ژوند څه باور پکار و ژوند د نیمې لارې یار ژوند څه باور پکار و ژوند د نیمې لارې یار په ما هره ورځ قیامت و زما مرګ ته انتظار و او ستا د تلو نه پس قسم دی ما به ستا لارې څارلې بس همدغه زما ژوند و بس همدغه زما ژوند و بس همدغه مې روزګار او زه په خپله په ځان بوج وم ما کې دومره همت نه و څه ستا غم و بیخ دې وځي په اوږو راته امبار و زه جاوید ملنګ خو دومره بدقسمت نه وم یارانو یا نظر راپسې شوی یا د چا د خولې ازار ډېره مننه